بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو ټاپک د مطالعه پاکستان نه د ګاندھی جنا مذاکرات، ګاندھی جنا ټاکس. دا مذاکرات کله وشو، د څه لپاره شو، مقصد یې څه، نتیجه یې سره ووته، او په دې کې چې د دواړو لیډرز چې دي د هغوی په موقف کې په سټینډ کې کم فرق و، کم اختلاف و، نه هغه څه او د دې کې دوه پکې ډېرې اهم خبرې دي چې دې نه به تاسو ته دا پته ولګي چې د ګاندھی جي ویژن څنګه و، د قائد اعظم ویژن څنګه و، د دواړو لیډرشپ لیول څنګه و، تر کومې پورې چې کوم دی نه دواړه لیډرانو چې دواړه یو بل سره موږ کمپیر کوو، نه به تاسو ته یو جلک ښکاره شي. لومبۍ خبره خو دا ده چې مولانا ابوالکلام آزاد په خپل کتاب کې لیکلي دي چې ګاندھی جي دا غلطي کړې وه چې جنا سره مذاکرات کړي، ځکه چې جنا د هغه د لیول سړی وي اډو نه. ورسره دا هم دي چې وایي په 1944 کې چې کله د دواړو په منځ کې مذاکرات وشو، نه هغې مذاکراتو د وجې د ګاندھی جي د وجې نه د قائد اعظم تصویران په اخبارونو کې رالل. نو ډېرې زیاتو خلکو اخبار به بل ته خو وي، ورته به وي چې د ګاندھی سره چې کوم سړی ولاړ دی نه دا څوک دی، نه چې چا پېژندنه هغوی به ورته وي چې دا لکه د جنا صاحب دی، او محمد علي جناح نوم دی، او وکیل دی، او د مسلم لیگ مشر دی، داسې به ولا لکه انټروډکشن وکړو. مطلب د ټولې خبرې دا دی چې تر 1944 پورې په هندوستان کې دننه د مسلم لیگ او د قائد اعظم دا سټیټس او دا پروفایل، او په دې کې دروغ ځکه نشته چې په 1937 کې لکه یو څو کاله مخکې چې 1937 کې الیکشن وشو، نو مسلم لیگ په هغې کې په یو صوبه کې حکومت نه جوړ کړی او انتهایي شرمناک شکست یې خوړلی و، نه د هغې نه اندازه لګي که نه. دا 21 لیټرز د یو بل ته ویلېږلي وو، نو یو خو خطوطو تبادله شوې وه 21، ورسره دا و چې د قائد اعظم رهایشګاه چې ممبۍ ښار کې کومه وه هغه بیا هلته پاتې شوه که نه، چې ممبۍ ښار کې د قائد اعظم کوم رهایشګاه وه کوم کور و، نو په هغې باندې مذاکرات شو، ګاندھی ولا لږ راغلی و. نتیجه د دې دا راووته چې دا ناکامه شو. ولې ناکامه شو؟ ځکه چې د دواړو په موقف کې فرق و، موقف د دواړو څه فرق پکې څه ګورئ ورته. داسې چل و چې فرق خو اول په دې باندې و چې गांधी जी वे चे हिंदुस्तान को तकसीम करना ऐसा है गोया कि गाय का दो टुकड़े करना, बल तरफ था कायद आज़म चे देने दी तरफ था वो चे हिंदुस्तान दी तकसीम शी ने यो खुदा खबर था खुद दिन अहम खबर ची कम ने दाद वाड़ा वे और पदी के बता सो तमाची संग हुए पता लगी ची गांधी जी संग विजन वाद संग गोरई गांधी जी वी मंगला अवल دوانولا او مسلمانانولا دواړولا په شریک باندې د آزادۍ تحریک چلول پکار دي. هغه چې د قائد اعظم د کور ته راته نو ما تاسو ته وایي چې هغه لیډر نو ولې دلته کې راته قائد اعظم لا هغه په دې وجه راغلی و چې مسلم لیگ د موږ سره شي، مسلمانانو ته دی وایي موږ دواړولا هندو او مسلم لا اول یو مشترکه مضبوط تحریک چلول پکار دي چې د انګریزانو نه ازادي واخلو. موږ چې د انګریزانو نه ازادي واخلو د هغې نه بعد به بیا چې هندوانو مسلمانانو کوم اختلافات یا به په خپله کې حل کړو که نه. انډیا زموږ کور دی، دا چې د تھرډ پارټي چې کومه ده چې د یورپ نه راغلې ده او موږ باندې قبضه کړې ده د تېرو 100 کالو نه، دوی شړل پکار دي، موږ خو به په خپلو کې خپل خلک یو، موږ به بیا خپلې مسلې حل کوو. نو وګورئ دا خبره ټیک ده که نه ده. د دې مقابله کې قائد اعظم څه وي؟ نه، اول به د هندوانو او مسلمانانو اختلافات حل کېږي، چې هندوانو مسلمانانو اختلافات حل شي موږ به د انګریزانو نه بیا ازادي اخلو. یاره دا د یو هوښیار سړي د یو قابل سړي خبره نه ده، دا د هغې سړي خبره ده کوم سړي ته چې شانه چې کوم دن خبره میلاویږي چې ته داسې ووایه، د دې نه دکه معلومیږي. نو ځکه چې لکه دا د یو هوښیار سړي دپاره د یو لیډر دپاره دا خبره ښایي چې وایي چې نه زه په غلامۍ کې لا وخت تېرومه، ما ته خیر د غلامي منظوره ده، خو موږ به اوله په خپلو کې چې کوم دی دا اختلافات حل کړو، نو بیا به د هغې نه پس د غلامۍ نه ازادي واخلو. نو دا دې ځای کې د دوی په دوی باندې اختلاف راغی او مذاکرات په دغه وجه باندې ناکامه شو. د ګاندھی جنا د مذاکراتو چې دي دا په لومبي ځل باندې لکه قائد اعظم ته یو ډېر غټ اکنالجمنټ میلاو شو چې هغه لکه د کانګرس او د ټول انډیا د ټولو نه غټ لیډر سره چې کوم دی مذاکرات وشو او د هغې د وجې نه دی چې کوم دی د سټیټس او پروفایل پې رابره شو. بعد په دې وجه باندې دا د مسلم لیگ دپاره د قائد اعظم دپاره او سلګ ډېر د تحریک پاکستان دپاره لکه هغه امپورټنس لري. بل ویډیو کې به بلې موضوع سره راشو. داسې ویډیوز دپاره زموږ چینل ګورئ. ډېره مننه.